السلام علیکم ګران کتونکو، راځم تاسو ته یو بله ویډیو برابروم. موبایل خپل ټلیفون څنګه کولی شي د ماوس را کنیکټ کړو او د دې ماوس په واسطه که مو موبایل له ځان څخه لرې وساتو یا مو کلیک نه کوو او په شیانو ته ضرورت یو دا چې تاسو ګورئ د یو اس بي خوله ته ضرورت دی او دویم یو دانه ماوس ته ضرورت دی. نو دغه ماوس په تاسو راواخلئ، خپل موبایل کې پې کنیکټ کړئ. اول به دا یو اس بي خوله دې خولې ته ور واچوئ. کله چې په دې کې داخله کړه بیا به دا یو اس بي خوله تاسو موبایل کې واچوئ. خولې ته داسې داخله کړه، بیا به دا خوله خپل موبایل ته داخله کړئ. کله چې موبایل ته داخله شوه بیا به دلته برابره کړئ. نو دلته غمی بل کړو، ماوس لیډ بل کړو، نو زموږ ماوس د موبایل سره په دې طریقه کنیکټ کېږي. اوس زه دا وړوکی کوم. نو یو ښی کلیک دی او دې ته ماوس ښی کلیک ویل کېږي او دې ته چپ کلیک ویل کېږي. په دې سره شاته ځي او په دې سره مخته ځي. باندې کلیک کوم نو چپ بټن وهم او بیا یې کته کومه ښی بټن وهم. ګورئ چپ بټن وایم. اوس راځم دلته یو ویډیو پلی کوم، چپ بټن وهم. دلته کومه راځم دا وکې کوم، دا فولډر باندې کلیک کوم او دلته یو په دې باندې دا ویډیو وکې کوم، چپ کلیک کوم، چپ کلیک کوم او زموږ دا ویډیو پلی کېږي. که غواړئ چې دا اوس دغه ویډیو کته کړئ نو ښي باندې کلیک وکړئ، ډبل کلیک، بیا کلیک، بیا ته ځئ. داسې د دې بټن په واسطه داسې هم تللی شئ. که پورته ځئ داسې تللی شئ او که ښکته ځئ داسې تللی شئ، یا ګورئ په دې ویډیوګانو کې داسې هم تللی شئ. اوس دلته په دې د کوم د منځ بټن چې تاسو ګورئ دا ته ولسته، که ښکته ته پورته ځي او که داسې ته دلته خوا ځي. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي.